ستاسو د ملک بیړه تبا کیږي لګیا دی او بدبخت قومه. بل ورځ اخبار کیو لال شاباس قلندر یو زیارت ته په کراچۍ کې زمونږ د ملک وزیر اعظم 6 کروڑ روپے ورته منظور کړي چې دا زیارت لګلوي کوي او دې ته دومره سوګیر چاپیر تناستی دومره ورته نشي ویلې چې د زیارت لویول په اسلام کې شتا، قبر جوړول په اسلام کې شتا، ګنبتونه جوړول په قبرونو باندې په اسلام کې شتا. دا ورته څوک نه وایي. یو لوټ لګېدلې دی د ملک په خزانه باندې زور غریب لورزي، د بجلی بلونه زیات کړل، د سوی ګیس بل زیات کړو، زور غریب لورزي او ډیر خدای دا غریبا دې سره سم کار کی بل می زیات راغله. الحمدلله ډیر ښه کار تاسو کړی. 6 کروڑ روپے په زیارتونو لګول. د زیارت څه کار دی؟ زیارت خود دوه غزه ځای او لاندې ورته یا به په جنت شوی او یا به په دوزخ شوی. کته پاس قبر د سرو زرو په جوړ کې اولاد مړې په عذاب کې نو سرو زر هغه ته څه فائدہ رسي ورته. ته پاس په د سرو زرو مولی ودروا او د لاندې د اور په مولی ناس نو تاغه د سرو مولی دته څه فائدہ رسولې. زیارت خو کني کو نیکی کړی لاندې به خدای ورته قبر د جنت باغچه جوړه کړی نو پاس داغه د 6 لک روپو توسیع ته ضرورت. په دې 6 کروڑ روپے باندې باندې ملکی چرته کارخانه جوړه کړې وي. په دې 6 کروڑ روپے باندې 6 کروڑ خلکو خېټه ډکې دي. تلال شاباس قلندر 6 کروڑ روپو زیارت توسیع ته ضرورت ده. عزیزانو خدای پاک بار ورځ در باندې ان شاء الله نوې عذاب نازلای او مزه بکوای چې بل در تراشی د درې مړو مر جړا به ورته کې که سبزی والا ته ودرېږي د درې مړو مر جړا به ورته کې که غوخي والا ته ودرېږي. ار ورځ الله د دې قوم په سینه نشتره نه نباسي. ار ورځ سرمایدار خو ناستیا خو د بادشاہ خزي دي. د بادشاہ خزي ته چاویل خلک د لوګي مړ شو ولې دا بازارونه ډک نه دي د ورجو غړونه دادي خوري کنه. او د بادشاہ خزي ته دا پته نه و چې د ورجو غړي په پیسو ملاوي او د بادشاہ خزي دي. چرته غریبان به ما کاته د پیپل پټای بیج به لګول او دلته نه غکه بکیدو زه ګډې زوی اوس ما پسې را منډي وای. تاسو خیال راغی چا بسله ګولیو چا بس دا غریب دي خدای دې دوی په خر سیلاب اوس دا ټول ګن په دوی کې ټول ګن دوی کې. سرمایدار مونږه سپی دا سرمایدار 2 کاله مونږ ګټ کړو د بيزو غوندي او مونږ کې سړی توب ناراضي. زه چې په کومه علاقه کې اوسېږم او زه مزدوري کوم چابړې مې لګولې ده ګاډه مې لګولې ده دکان مې کړې ده مزدوري کوم روټای بغټم کور دې د میردین جمعات شکار دې سره چې ته د خان مخه ته غډېږي کار دې سره او مزدوري کا وکړه. وای په ایمان دا خانان او نوابان به یو وخت روټای ستا بچول ورکی یو وخت روټای نو تا ولې د بيزوګي بچي ځان نه جوړ کړي دي او د خانان او د نوابانو مخه ته غډېږي. نو دا غریبانو سره خدای چې څه کوي ډېر ښه کبل په یو له سوراشي پرونه ته چاوي یو له سو بالمال. الحمدلله تا خو لا کم دې چې لګ زیات درنه دې سینه باندې مې نه غوانه مال په دې ځای دې کم بیج لګولیو ورشاغه پسې ګرځا. ما تا ته نو ویلي چې مزدوري کا وخت پله روزګار کا وخت پله غډې غمد لا ټوډي مون ځه. نو ارزدانو ارزداو چې مونږ نه بني اسرائیل جوړ ار ورځ نوې نشتر زمونږ په سینه نه نوځي. هغه زخم هم لا جوړ نه چې سبارا کې بل جوړ شي هغه هم جوړ نه چې بل سبارا کې بل جوړ شي بل هم جوړ نه چې بل سبارا کې بل جوړ. 48 وزیران په مرکز کې واغسته 48 ملک ته وګوره د دې ریاست ته دومره غونډه په پاکستان ده او 48 پکې وزیران چې مشیرانو سره را جوړ کې او یاتي جوړ. بس خو چې کم منبر وي چې زګل ګوګشتو आवाज کوم وای راشه چې ته غواړې غواله خو چې څو نه او په یو وزیر او یو مشیر باندې 3 لک روپۍ میاشت خرج. نو تانه به وباسي کوټاګای کې به اوسېګم ټیکس بدر باندې ولګي ټیکس دفتر ته به ورشي چې زما خدای یو کور دی وای نه دا 300 روپو میاشت قابل دی دا قابل د ټیکس دی بیا واه ټوپونه کنه ستاوري سوک تانه لا ورشه د سپی نظر درته سوک نه کوي کچرول ورشه چې سرسترګه دی نو او پیسې در سره نه وي د سپی غوندې بخوار ګرځي خبره به در سره سوک
نن د پاکستان د غریب عوام ژوند چې دی هغه د کوڅې د ذلیل سپینه زیات بدتر ژوند دی او نور به بدتري ځکه چې غریب ځان نه دی پیژندلی چې ځان نه دی پیژندلی نو عمر به نور د سپینه زیات کی نور به ذلیلیږي نور به خواري سو پورې چې د سرمایدار پوجا پاټ تاسو پرېښی نه د خانانو مخکې د لاټوري غوندې ګډېدم پرېښي نه خدای به تاسو ته ښه ورځ نه ښي نو عرض مې دا و چې یو د الله د جمال رنگ دی د جمال رنگ دا دی چې دا 80 کالو عبادت یوه میاشت نه جوړیږي او جنت دل درکې نو یوه کمره به دومره وي چې د هغې پلنوالی به 80 میله وي 1,40,000 پیغمبران علیهم الصلاة والسلام الله پاک په خپل وخت کې دنیا ته رالیږلي دی د پاره چې تاسو به زما تعارف خلق سره کوي او بیا به زما خبره په خلقو منئ که بیا زما خبره خلقو نه منله نو تاسو به ورسره جنگ کوئ که جنگ هم نشو کولی نو بیا به ما ته ووایئ نو زه به درته تباه او برباد کړم ما په خبرو پوهېږئ هسې وایم تاسو ټول دغه یئ دا بزرگان یئ او نیکان خلق یئ پیر فقیر والا یئ نو خدای خبر چې د ملا په خبره به پوهېږئ هم که نه د 1,40,000 پیغمبرانو دنیا ته د راتلو غرض هغه د قوم د پاره دې د پاره مبعوث کېده به چې خدای په دې قوم وپېژنه او دا خبره د دې قوم په دماغ کې واچوه چې په دې ټول کائنات کې څه چې کېږي نو دا د الله د مرضۍ نه سیوا نه کېږي که کېږي څه چې کېږي نو دا خدای کوي او مؤثر حقیقی په هر چیز کې دا صرف د خدای ذات ته چې الله نه غواړي د یو ونې پاڼم نشي رپېدی الله هغه ذات نه دی چې د دنیا حکومت ته خوب ولا ورغه ستړی شو ریټایر شو نه لا تاخذه سنة ولا نوم نه خوب ورزي او نه ستړی کیږي او نه د خوب جوټې ورزي الله هغه ذات نه دی د پاکستان بے نظیره نه ده چې بچی به کیږي نو چارج به مور ته وسپاري په شرمونو پټ شي چې نور به هم لا چرته شرمېږئ تاسو خپل د قومي اسمبلی ممبر ته مو وایئ چې پښتنې ته ورغلې د خپلې مشرې د ملکانو له مبارکۍ ورکوي دا کومو ملکانو چې وله ووټ ورکړی په دې حجرو وګرځئ او ملکانو ته وایئ چې دا نوسی مبارک شه پوزې به دنه پرې کوم که زما دی وایي حکومت چې راغی اسلامي نظام که راغی زه تاسو یو ژوندی نه پرېږدم پوزې به دنه پرې کوم کولو والاو کولې مارو تاسو چې چاله ووټ ورکړی دی هغه به هم هغه دایتوب کړی چې تاسو خیال راغی نو عرض مې دا چې علما انشاءالله تر قیامت پورې به الله داسې خلق پیدا کوي چې په پاکستان کې به هر حکومت سر اوچتېدو ته نه پرېږدي اگر چې تاسو خو ورته دعاګانې هم کوئ مونږ هغه ملیان نه یو چې دعا به ورته کوو مونږ به وایو چې من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه اول به پلاس نیسو که د لاس زورم ور سره نه رسېده په ژبه به بمباري کوو او که د ژبې به هم نه رسېده په زړه کې به ورته وایو چې خدایه تباه او برباد یې کړي تاسو خیال راغی نو عرض مې دا عزیزانو چې په هر څیز کې مؤثر حقیقي دا صرف
د خدای ذات ته بنده هیڅ نشي کولی، هیڅ نه. که دا شی ستاسو په غوږونو کې چا اچولی چې بنده هم څه کولی شي، نو دا عقیده د شرک ده او دا عقیده د کفر ده. کوونکی صرف د پروردگار ذات دی، بل څوک نشته. ما ته وګوره، ما برزنیف د روس صدر چې مړ شو، نو ما په پېښور کې یو تقریر وکړو چې روس هغه ملک دی چې خدای نه مني، د الله د وجود قائل نه دي. نو ما وی چې ما ته اجازه وشي چې زه روس ته لاړ شم او د روس والاو ته ووایم چې په دنیا کې سوپر پاور لوی طاقت د روس دی او دا هغه لوی طاقت صدرم لوی طاقت و چې برزنیف و. دا چا مړ کو؟ چا مړ کو؟ معلومیږي دا چې په دې کائنات کې یو بل لوی طاقت شته چې د لوی طاقت صدر یې مړ کړو. زما پرې خبره پوهېږئ که په دې ملک کې یو بل لوی طاقت شته چې د لوی طاقت صدر یې راونیو او چاته خلاص نه کړو. نو زما عزیزانو، زما غرض دا دی چې اسلامي او پیغمبري مشن چې دی هغه دا دی چې د دې قوم رابطه او تعلق خدای سره پیدا کړي او خدای په وپېژنئ او دا په ومنئ چې په دې کائنات کې د لوی قوت او د لوی طاقت مالک بل څوک نشته، صرف هغه د خدای ذات. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته راغی نو اعلان یې لومبنی څه وکړو چې یا ایها الناس وحدوا ربکم، ای قومه یو خدای ومنئ. دا تاسو چې 360 بوتان ایښي دي او دې ته د تبې خدایان وایي، دا ټول غلط او دروغ دي. د دې کائنات اصلي مالک بل دی چې تاسو تر اوسه پیژندلی نه دی. تاسو خیال راغی؟ د دې کائنات مالک بل دی چې تاسو تر اوسه پیژندلی نه دی. زما عزیزانو، په هغه وخت کې 2 قسمه خلک وو. ابو جهل غوندې پکې وو او ابو بکر غوندې پکې وو. ابو بکر ته چې ووایي چې زه پیغمبر یم او ما ته خدای ووایي چې د توحید دعوت ورکه خلقو ته، نو ابو بکر ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ووایي چې تا خو اړو څه ونه وی چې یا معجزه یا څه کرامت یا څه. هغه ورته تا د دنیا په خبرو کې چرته دروغ نه دی ویلي، نو دا د دین خبره ده، دې کې به څنګه دروغ وی. په دغه وخت کې رسول الله ورته فرمایل چې ابو بکر انت صدیق، ته صدیق. دا صدیق لقب په دغه ټیم کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر ته ورکو چې تا زما په لومبۍ وینا باندې ایمان راوړ. حضرت عمر غوندې پکې و. دارالندوه کې میټینګ وکړو په اسمبلی کې. دارالندوه د مکې اسمبلی هال و، لکه زمونږ د پاکستان اسمبلی هال چې دی. میټینګ وشو په اسمبلی هال کې او حضرت عمر را پاسېده او ویې خلقو ته چې واورئ ټولو نه به سرونه پرې کم، تاسو د دې یو پیغمبر علاج نشئ کولی چې دا دعوه د پیغمبرۍ وکړه او زمونږ د پلار او د نیکه دین ته غلط وای، زمونږ خدایانو ته دروغجن وای، د دې علاج نشئ کولی. تقریر یې وکړ، لوی تقریر یې وکړ. ابو جهل پې را پاسېده چې دا سیروم تا ته په سره او د ده علاج به ته کې. د توره راوویسته، وی زما د په لات او منات قسمي که تر هغې په ارام کښېنم چې تر څو پورې مې د دې پیغمبر سر په دې توره کې ټومبلی راوړی نه. په لات او منات یې قسم وخوړو. تاسو هم اوس قسمونه چې خورئ، څوک وایي په کاکا صاحب مې دې قسم، څوک وایي په بابا صاحب مې دې قسم، څوک وایي په ګردي صاحب مې دې قسم، څوک وایي په پیر بابا مې دې قسم. واورئ او د خدای قمقل، او د خدای قمقل او په لکۍ نیمګړو، د الله نه سوا په بل چا قسم نه کېږي. که څوک وایي چې په قرآن مې دې قسم نه کېږي،
ما په خبره پوهیږئ د جمعات نه لوی بل څه نشته په جمعات مې د قسم نه کیږي سوا د الله د ذات نه په بل شي قسم کیږي نه تا او شیعه کې بیا څه فرق دی شیعه وایي په حضرت علی مې د قسمی شیعه وایي زما د په کربلا قسمی شیعه وایي زما د په امام حسین قسمی او ته زما د ګردی په غوث قسمی کور دی وران شنو په تا او شیعه کې بیا څه فرق دی اوس کته چې مونږ هو دغه میاګان صاحبان یا څوک پوهی نه نو د میاګانو خو د خېټې سودا ده کدی پوی کی داغه خېټه بیا قیمه کیږي انته خو معامله د دنیا ده جنگ د خېټې ده جنگ د دین نه ده تاسو پوه شئ حضرت عمر را روان شو لاره کې یو صحابي په مخه ورغ اے یا عمر چرته ورته چې تاسو د کومې شمې پتنګان یې ما پلات او منات قسم خوړلی دی چې تر هغې به دا توره پتی کې کې ناچوم چې څو پورې مې د محمد رسول الله سر پکې ټومبلی راوړی صحابي ورته وایي چې عمره ته د محمد رسول الله مړ کولو پسې رالې دې ډیوې مړې کولو ته رالې د دې رڼا خو ستا کور ته م رسېدلې ده عمر فاروق واپس کور ته منډې کړې چې دروازې ته ورسېد نو خورې لګیا د دننه قرآن لولي او دا آیات وایي ما انزلنا عليك القرآن لتشقى حضرت عمر دروازه ټکوله خور قرآن آیاتونه چې لیکلي و هغه پټ کړه او راله ورته دروازه لرې کړه چې دروازه یې لرې کړه حضرت عمر توره کلاو نیولې ده او خور ته وایي چې دا تاسو لوسته زما د راتلو نه مخکې خور ورته وایي ما خو څه نه دي ویلي نو راویني وم مرګ له واله بیا خیر د پاسه راغی غیم والو بیا دې ودرېد ویلو وایه څه دې وی زما د راتلو نه مخکې خور نه یې وینې بیګي ویل غوږ کېده عمره ستا د راتلو نه مخکې مې وی چې ما انزلنا عليك القرآن لتشقى عمر فاروق په جړا شو او خور ته وایي چې فاطمه ستا د محمد رسول الله په خدای باندې قسم وي چې کوم قرآن تا چا ښودلی دی نو ما هغه ته بوځه خورې شو کېدلی سر بدن مبارک د وینو آلوده را روانه شو او د حضور علیه السلام خیمې ته راغله چې ورننوته نو ورته حضرت جناب محمد رسول الله فرمایي چې عمر د خدای بنده بیا څه جګړې لرالې عمر په جړا شو و یا رسول الله جګړې لنیم راغلی دی لراغلم چې کوم قرآن دی زما خور ته ښودلی ما ته مخایا سردار کونین ورته وویل لا ته ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله توره مغسې په لاس کې نیولې ده او د کعبې خوا ته راغی او اعلان یې وکړ چې د قریشو لویو لویو سردارانو ټول راغونډ شئ سردارانو را منډې که چې جوړ رسول الله وفات شو وی غوږ کېدی د نن تاریخ نه عمر مسلمان شو او زما دې د خدای په ذات قسم وي چې څومره کوشش مې د کفر د ترقۍ دپاره کړی و د هغې نه یو په کروړ به زیات دی نه پس د اسلام د ترقۍ دپاره کومه نو زما عزیزانو په دغه مجلس د جناب محمد رسول الله کې عمر غوندې مو
په دغه مجلس کې د جناب محمد رسول الله عثمان غندم راغی چې ټول مال په سردار کونین قربان کړ او جناب رسول الله ورته عثمان په خدای قسم چې تاسو ځل جنت په بیا غسته ده. په دغه ډله کې حضرت علی غندم چې د فتح د خیبر جنډه چې وا اول الله د په حکم د جناب محمد رسول الله د حضرت علی په لاس کې ور کړی و. دا خیبر نه دی تاسو چې په علی ماجت لیکلې. تاسو خیال را دا خلق پکې او ابو جهل غندم پکې نو یو مزیدار خبره حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه کړی وای د رسول الله دنیا ته راتلل داسې وو لکه په یکدم تیاره کې د زرو واټ بلب بل شي. یکدم تیاره وي او 1000 واټ بلب پکې ولګي. نو په حیواناتو کې دوه قسمه یا چې رڼا وګوري نو ړوند شي نظر نه لګي او یا چې رڼا وګوري نو ځان په قربان کی. نو د رسول الله دنیا ته راتلل په یکدم تیاره کې د زرو واټ بلب بل شه. ابو بکر عمر عثمان او علی د پتنګانو غوندې په ځان ستی او ځان په قربان او ابو جهل او عبد الله ابن ابي ابن سلول او ابو لهب وغيرها رڼا لیدو د خاطره غوندې ډاند شو نظر نه لګید. رڼا لیدا نظر خاطره پیژنې تاسو د ملکی شاپیره کا چرنا شي دیرون شي نظر نه لګي نو رڼا نظر نه لګید او پتنګ چرنا وګوري ترغه تلری کیږي نه چې تر څو په ځان قربان کړي. دا مشنو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا د مکې ژوند نه بیا د مدینه ژوند چې شو مدینه تلار اعلان شو چې جنگ تیار دی. جنگ تیار دی. د بدر جنگ تیار دی. سردار کونین فرمایل تیار شئ. یو دو ماشومان را منډه کړه. زه د پاړچنار په یو محاذ باندې تری منګل ته د کابل په جهاد سلسله کې تری منګل بحث ته تلم. په خدای باور وکړئ ما د 12 کالو الکانم پکې ولید چې کلاشنکوف ور سره یو جنگیده. د 12 کالو الکان اعلان شو چې جنگ تیار دی. نو یو دو ماشومان را منډه کړه او وی فرمایل چې یا رسول الله مونږ هم جنگ ته ولېږه. تاسو خو لا واړئ وی چې زمونږ پلار وفات شوی دی او مورم لګیا د زار زار جاړي چې کاش چې زما خاوندم نن ژوندی او بدر له تللی او په ناموس محمد باندې قربان شوی او د قیامت په ورځ زم بیا دغه ښځو په ټولي کې ولاړی چې د چا خاوندان په ناموس رسالت باندې قربان شوي دي. خو میړه مې مړ دی. نو زامنو ته یې ووایي چې د تیپای بدر نه بخم چې تر څو پورې ځان قربان کړی د بدر په میدان کې په جناب محمد رسول الله نوي. سردار کونین ورته وایي چې تاسو دواړو کې چې کوم مشر دی د جنگ ته لاړ شي او کشر دی د مور خدمت کوي. نا کشر ورته وایي چې یا رسول الله والله چې د دې مشر نه ډېر تکړه یم ما ولېږم دی دې پاتې شي. وایي ښه تاسو دواړه په کوشتای ورشئ چې زه تاسو وګورم چې کوم یو در کې تکړه دی. نو دواړو پهلواني شروع کړه. نو دا کشر دی مشر ته په غوږ کې وایي چې وروره مشر یې راغورځولی دی نشم خو ستا دې په خدای قسمي چې ته په خپله ځان راوغورځوه چې رسول الله ما سره مان تا سره ولیږي که ته لاړې او زه پاتې شم نو تا نه وروسته به زما زندګي برباد وي. مشر ورې په خپله ځان راوغورځولو پیغمبر دواړه په ملا وټپول. ځای وی الله مددګار شه. منډې کړې چې بدر ته لاړه د عبدالرحمن ابن عوف په خوا کې ولاړې ورته وی په دې مې پوه کړه چې دې مجلس کې هغه ابو جهل کوم یو دی. وی ابو جهل څه کوي؟
وی ګوري لګي ګورو هغه وګوره په سپیناس چې سور دی او ګیرچا پیرتی پیره ولاړه دا ماشومان وی ښه زمونږ محبوب دنه ډېر تنګ دی دنه اوس به وګورئ ورمنډې کړې او د سپیانو په خپو کې ورننوته او ورته مخامخ ودرېد ورته وی او لعیلا او د محمد رسول الله دشمنا سردار کونین ورته وی تاسو څوک یئ ویل موږ د محمد رسول الله غلامان ابو جهل ورته وی تاسو څوک یئ وی موږ د محمد رسول الله غلامان څوک مشر کشر نه لرئ وی الله زمونږ مشر زمونږ مالک دی سردار کونین زمونږ د وخت کې د جنگ سالار یریږئ نه ابو جهل ورته وی یریږئ نه اما شمان ورته وی شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا ورته ابو جہلا شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا شریعت ستوئی دا اللہ یرا پڑھ کے پیدا کی دو توئی او د جناب محمد رسول اللہ پناموس باندې ځان قربانولو ته دې ته شریعت وای نو یره پکې د کوم رااله ول خدا گزار کوي تاسو دوی ماشومان یې بیا ونه تاول گزار کوم مونږ دوی او ته یوي بیا به دې کې څه خاطشي چې دی دوه زکه ووالم او چې د تور او چتکا ایو ماشوم ورته وای خیال کا لاندې د داس پیټه پرانیسته شوی چې دا پیټه پس سر راټیټ کا د دې ماشوم لاس ورته جوړ شو خو چې جوړ شو په دې سټه الله اکبر کو د اسنه کودرو عبدالرحمن ابن عوف په منلرا پسینه ورته کېلاس عبد الله ابن مسعود دی غالبا پسینه ورته کېلاس و سر مې چې غسه لګي لاندې غوس کا لګ وړو کې دی خلق به می سر کتو ترازی چې مرایم ور سره چې سر می غټ ښکاری لاړو فناری وسقری مازیګر ټیم دا دوه ماشومانو په برکت د 313 مجاهدینو په برکت اته توري او دوا سونو په برکت الله د بدر په میدان کې د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډا ودرو عزیزانو نن په پاکستان کې د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډا ولی نه ودرېږي نن په پاکستان کې د قرآن نظام ولی ناراضي نن په پاکستان کې د حدیث نظام ولی ناراضي